अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن ول زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د موټر د ار پی ام پر رابطه باندې دا چې د ار پی ام فل پرم او معنا څه دا او څنګه کولای شو د یو سنگل فیز موټر ار پی ام معلوم کو د فرمول په واسطه نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لن او مهم معلومات شریکم نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفید معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته د موټر د ار پی ام معنا دا ریوالویشن ریګولیشن روټیشن او د دې فل فارم د دوستانو ریګولیشن پر منټ یا روټیشن پر منټ او یا ریوالویشن پر منټ د دې معنا او مطلب دا دی چې د موټر ار پی ام دې ته ویل کېږي چې په یو منټ کې موټر څو سایکلې څو چکرې دورانونه دا بشپړ کوي دې ته دوستانو د موټر ار پی ام ویل کیږي او د موټر د ار پی ام پرمول مساوي کیږي ان مساوي د موټر انګل زاویه یو سلو شل ضرب د موټر فریکانسي چې 50 دا د دې حاصل مساوي کیږي د شپږ زره سره نو دا شپږ زره حاصل تقسیمو دوستانو د موټر په پول باندې نو د دې عملیې د تکمیلېدو څخه وروسته مونږ ته په لاس باندې راځي د موټر ار پی ام اگزامپل مثلا دوستانو زمونږ سره یو څلور پوله اے سی سنگل پیز موټر دی نو شپږ زره چې مونږ ته کوم حاصل لازي د موټر د انګل زاویه او فریکانسي نو دوستانو دا تقسیمو دوستانو په څلور پوله باندې نو د څلور پوله موټر ار پی ام مساوي کیږي د یو نیم زر ار پی ام سره او کچېره موټر دوه پوله وي نو دوستانو دا تقسیمو شپږ زره په دوه پوله باندې نو دوستانو د دوه پوله موټر اے سی ار پی ام مساوي کیږي د 3000 ار پی ام سره او کچېره زمونږ سره اته پوله یو اے سی چتی پکې وي نو دوستانو شپږ زره چې مونږ ته حاصل راغلی دی د انګل زاوی او د دې دوستانو د فریکانسي نو دا تقسیمو دوستانو په اته باندې نو د چتی پکې ار پی ام مساوي کیږي د 1900 ار پی ام سره دوستانو په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ د هر قسم اے سی موټرو چتی پکو ایر کولرو واشنګ ماشینو او داسې نورو برقي سامانالاتو ار پی ام معلوم کړئ نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم